الرحمن الرحیم. راځو نن په کورل ډرا کې زمونږ او ستاسو موضوع ده پارل ډایمنشن ټولز. پارل ډایمنشن ټولز د یو لاین د یو زاویې اندازه کولو لپاره څه کېږي استعمالیږي. مثال کله چې تاسو یو څه ډریګ کړی وي، یو عکس وي یا یو شیپ هم رسم کړی وي، د دې اندازه که غواړئ معلومه کړئ د هرې نقطې یا د هر لاینه، نو پارل ډایمنشن ټول نه موږ څه کوو کار اخلو. مثال په طور ګورئ، راځم دلته مې سمپل یو شیپ ډریګ کو. اوس غواړم چې د دې شیپ باسینۍ برخه معلومه کړم چې دا څومره ده، یعنې 100 انچه ده یا 100 ملي متره ده یا 100 فوټه ده. نو تاسو به راشئ پارل ډایمنشن ټولز به واخلئ او کوم ځای نه چې غواړئ هملته نه به واخلئ، تر دې بل نقطې پورې به څه کوئ، داسې کلیک کوئ. د دې نقطې نه یو منټ ګورئ، رای به شئ ډایمنشن د دې نقطې نه به کلیک کوئ، داسې وبنیسئ او تر دې نقطې پورې. ګوره اندازه موږ ته اتومات خپله دلته ښیي، کلیک کوئ چې د دې اندازه څومره ده. ګوره دلته لیکل شوي چې د فاصلې لاین اندازه 8.25 انچه ده، یعنې واحد اندازهګیري دلته په انچ دی. که موږ او تاسو وګورو ډایمنشن باندې کلیک کو، دلته وګورئ واحد اندازهګیري په څه کې دی، په انچ کې دی. څنګه به اوس معلومو چې انچ کې دی؟ دې ځینه معلومولی شو. مثال انچ دی که ګوره انچ شو، که مثال ورته چې نه واحد اندازهګیري په څه که فټ کې که یارډ کې که ملیمیټر کیلومیټر هر څه کې چې غواړئ دلته واحد اندازهګیري ورته چینج کولی شي. بیا بل دلته لیکل شوي ډیسیمل، یعنې ګوره واحد اندازهګیري ډیسیمل اشاریه ورسره راشي، فرکشن سټایل کې درته وښیي، کسري شکل کې یا انجینري شکل کې دا اندازهګیري وښیي، خو زه ورته یم یاره ډیسیمل شکل کې. بیا اشاریې نه پس د څو عدده راشي. اوس ګوره 8.25 دوه عدده راغلي، ته یې زیاتولی نو ورته 3 که، نو ګوره 3 به شي. که بل لیکل شوی دی ډسپلی یونټس. یونټس ګوره دا انچ واحد د اندازهګیري دا خپله یو یونټ دی، دا یونټ ورسره شو کړي که شو نه کړي. ګورئ دا اپشن زیاتره انجینرۍ بخش کې استعمالیږي چې کله انجینر یو څه ډیزاین کوي یا یو ډیزاین ورسره وي، هغه واحد اندازهګیري معلوموي، نو دې اپشنونه زیاتره کار اخیستلی شي. بل لیکل شوی دی شو لیډینګ زیرو. دا څه کار کوي؟ اوس که چېرته واحد اندازهګیري کې اول سر کې 0 راشي، لکه 0.2، نو هغه 0 دې ورسره وکړئ که ونه ښیي. لکه زه ګوره دا اندازهګیري اړومه ملي متر ته یا سینټي میټر ته، ښه رای به شم فوټ ته به یې واړم. نو ګوره اوله کې 0.1 او یا فوټه دی ده، نو دا فوټ دا 0 دې ورسره شو که شو نه کړې. ښه بیا راځم دا اندازهګیري څه ته اړم، انچ ته اړومه. بل پریفکس دی او سبفکس دی. دا څه مخته وروسته، لکه ته غواړې چې مخکې ورسره څه لیکلو کې او وروسته هم ورسره څه لیکل راولي، نو هم ته راوستلی شي. لکه زه ورته یم چې یاره this line is، او ګوره اتومات راغ که نه، this line is دومره اشر دومره شنچه at end اخره پورې دومره اندازه ده. ګوره داسې خپله ورسره څه لغت هم راوستلی شي. بیا بل اپشن چې دی موږ او تاسو سره ډاینامک ډیمیژن دی. ډاینامک ډیمیژن ګوره دا ډیمیژن ګوره لیکل شوي دي ډاینامک ډیمیژن. مثال ګورئ که چېرته موږ او تاسو د واحد د اندازهګیري سایز څه کو کم کو، لکه مثال ګوره زه دلته راځم دا لاین اخلم، هلک دا لاین یې ماته شو. زه ګورئ چې کله دا شیپ اندازه زه کمومه، اوس دا اپشن ګوره آن دی. ځکه چېرته د شیپ اندازه ګورئ کمومه، نو ډیمیژن اندازه به ورسره خپله هم کمیږي. ګوره راځم دلته دا شیپ اخلم، کلیک کومه، ګوره واحد اندازهګیري اندازه ورسره هم کمیږي، زیاتېږي که نه، که زیاتوم به یې زیاتېږي. او که چېرته راشم دلته دا چک آف کم، نو که بیا موږ او تاسو وکړو دا شیپ اندازه کمو، نو د ډایمنشن اندازه به ورسره نه کمیږي. ګوره یو منټ یو کلیک وکړم، ګوره کلیکه انتخاب دلته ډایمنشن انتخابومه، بیا راځم ګوره کلیک کوم دلته. اوس ګوره سایز ته راځم، ګوره
سایز کم هم زیات هم ګوره کېږي. اوس واپس ډایمنشن ته راځم او په دې څه کوم کلیک کوم او ډایمنشن ته ټک مارک لګوم اوکې که ګورئ اوس اندازه کمومه د ډایمنشن اندازه کمیږي نه اندازه زیاتوم د ډایمنشن اندازه زیاتیږي نه ځکه دا چک موږ څه کو آف کو. بیا بل لیکل شوی ټکس پوزیشن دا ټکس پوزیشن د چیرته وي لکه دا د ډایمنشن ټکس پوزیشن د چیرته وي مثال ګوره اوس ته ورته چې را باوې که پاس یې راوله ګوره اوکې که پاس پی یا ورته چې نه بلو یې راوله اوکې که بلو به راځي د ډایمنشن دا ټکس موږ او تاسو ته شو کوي دا ټکس چې دې ټکس موقعیت د کوم ځای کې نو دلته ګورئ موقعیتونه ورته تاسو بدلولی شئ ابو بلو که یا بل ځای ته که هر ځای ته چې وړئ دا ډایمنشن سره خپله سنټر ته کېږي خپله چینج کېږي. بل که غواړئ چې مثال راشي دلته ورته چې نه ټکس مثال ورته یم چې را باوې که یو منټ دلته دا یو بل شیپ زه اخلم اوس راځم ډایمنشن اپلای کوم پې دلته راځو ګورئ ټکس انتخاب کړئ اباف دی وي ډایمنشن ترو ټکس ترو یعنې منځ کې دی وي بلو دی وي په کوم سټایل کې دی وي سنټر کې دی وي یا مثال ډرا باکس اراونډ همداسې یو باکس پتې راځي او بل دا فورس ټکس هاریزنټلی دا هم همداسې کار کوي خو دې مثال داسې ده که چېرته اندازه کږه وي لکه مثال ګورئ دلته زه راځم دا شیپ چې دی انتخابوم او اندازه پکې کږه انتخاب مثال یو ځای پکې یو څل یا یو زاویه پکې داسې کږه اندازه کوم په دې شکل نو ګورئ دا اندازه اوس دا د دې دا ټکس دی هاریزنټلی وښیي هاریزنټلی به ښیي ورټیکلی دی وښیي ورټیکلی دی وشي همداسې کری شو ډیسټینیشن فرام آبجیکټ مثال دا لاین ښیي د دې آبجیکټ سره د دې څومره فاصله وي آبجیکټ سره ګورئ راځو دلته آبجیکټ سره ورته اندازه انتخاب کړئ څومره آبجیکټس نه دې لرې وي څومره دې پاس وي ګوره بیا ایگزسټنټ اوور هینډ د دې لاین اندازه تاسو زیاتوئ ګوره اندازه یې کمولی او زیاتولی شئ. بل هیرنګ دی آوټلاین ویټ دی آوټلاین ویټ د څومره وي دا ویټ چې اندازه تاسو ګورئ د دې اندازه تاسو کمولی زیاتولی شئ. اینډ پوینټ کې د کوم هغه شوي سټارټ پوینټ او لاین دې سره کوم وي داسې لاین انتخابولی شئ. یعنې دا مارسل واحد اندازه ګیري دپاره دا ټولز موږ او تاسو څه کوو استعمالوو یا هر خواته چې اندازه غواړئ نو دې نه صرف دا هما خوا څه کوي ډریګ کوي په دې شکل اندازه ورته معلومیږي سره کوم چې ستاسو اندازه خوښوي د کوم ځای نه کوم ځای پورې واحد اندازه ګیري درته شو کوي. بل بیا هاریزنټلی ورټیکلی دی هاریزنټلی ورټیکلی هم دا کار کوي. اوس ګورئ تاسو مثال دا شیپ ایسته کوم دلته راځم یو بل شیپ علمه مثال یو شیپ موږ سره دا شو یو شیپ مې دلته ډریګ کو اوس ګوره هاریزنټلی دې دواړه اندازه معلوموم چې دې نه تر دې پورې څنګه دی داسې هاریزنټلی تاسو اندازه څه کولی شئ معلومولی شئ. یو منټ ګوره هاریزنټلی یعنې افقي عمودي د دې شیپ منځ کې څومره فاصله ده هاریزنټلی ګوره داسې جګوئ بل شیپ یې داسې هاریزنټلی ورټیکلی د اندازه یې معلومولی شئ. ګوره په دې شکل افقي عمودي شکل کې چې دې شیپ او دې منځ کې څومره یعنې دا څومره لاین دی دا تاسو د هاریزنټلی په ذریعه معلومولی شئ. ټولز چې موږ سره دی انګر ډیمیشن دی مثال که زاویه په دې شکل اندازه کول غواړئ په دې شکل ګورئ په دې شکل اندازه کوئ داسې نو دې نه تاسو کار اخیستی شئ په دې شکل د دې اندازه څومره شوی دې زاویه داسې اندازه تاسو څه کولی شئ معلومولی شئ. ګورئ مختلفو شکلونو کې تا انداز تاسو معلومولی شئ. مثال په طور ګورئ راځم زه دلته دا ټول ډیلیټ کوم انتخاب ډیلیټ یو شیپ مثال په طور زه ډرا کوم دلته که چېرته دا یو لاین هم پکې په دې شکل موږ او تاسو ډرا کوو په دې شکل ډرا کوو او داسې یو زاویه چې مثال زه دې زاویه زه معلومول غواړم چې څومره ده داسې زاویه تاسو اندازه کولی شئ. ګوره دلته راشئ نقطه کېږدئ په دې شکل اندازه
معلومولی شئ چې دا څو زاویې ده په دې شکل هم معلومولی شئ. ټولز چې موږ او تاسو سره دی سیګمنټل ډایمنشن ټولز یو زاویه معلومه چې دې زاویه اندازه څومره صرف بیا کلیک کوئ اندازه درته څه کوي شو کوي چې دې زاویه اندازه څومره د دې لاین د دې زاویه اندازه څومره ده ګوره صرف کلیک کوئ درته اندازه څه کوي شو کوي د دې زاویه اندازه څومره ده ګوره کلیک کوئ درته شو کوي. سره ټولز دی 3 پوینټ کال اوټ د مثال یو زاویې ته اوس لیکل غواړي دې زاویې ته لیکلو کې نو داسې کلیک کا دلته به تاسو لیکل هم پکې کولی شئ مثال this size is greater داسې یو څه ټکس ورته غواړئ ولیکئ نو لیکلی شئ. نو دا ګوره ټول واحد اندازه ګیري ده عکس اندازه کولو که مثال زه دلته راشم انتخاب کم دا ټول او ډیلیټ کم او فایل ته راشم امپورټ ته راشم او سمپل یو پکچر مثال زه غواړم چې راولم امپورټ کم دا عکس هر ځای کې چې مې په کار وي ګوره اوس دا عکس مثال د دې اندازه زه غواړم معلومه کړم دلته ګوره زه اندازه معلومولی شم چې د دې اندازه مثال د دې پلانوالی څومره دی ګوره یا مثال چې یا دغه ځینه دې پورې دا عکس څومره دی یو اندازه هم تاسو څه کولی شئ پکې معلومولی شئ. بل موږ سره کنیکټرز دي کنیکټر وصل کولو دپاره استعمال کنیکټر لاینز دي مثال که چېرته یو څو شیپه موږ او تاسو دلته رسم کړو مثال یو دا شیپ شو یو دا اکثره جدولونه لیدلي یو دا شو نو که دا شیپونه زه غواړم ځان سره یو بل سره کنیکټ کړم وصل کړم نو یو خو موږ لاینز سمپل لاینز هم لرو خو دا لاینز او د دې فرق اوس درته وایم راځم دلته ګوره اول لیکل شوی سټریټ لاین کنیکټر سټریټ معنا سیده غواړي سیده یې وصل کړي ګوره سټریټ سیده طریقې سره لاین کنیکټر کې وصلوي یو بل سره دا شیپونه ګوره کنیکټرز دي انډو که په دې شکل نه غواړي رایټ انګل دا رایټ انګل دی ګوره په دې شکل هر زاویه چې هر څنګه وصلې هر لاین ګوره دا رایټ کنیکټر شو په دې شکل دا د سره واپس انډو بل راوند شکل کې دی راوند شکل کې وصلې ګوره دا راوند دی داسې راوند به وي ګوره لږ ګول شکل کې دا اړخونه به راوند وي په راوند شکل کې وصلوئ یې خو د ګټه دا ده که چېرې تاسو شیپونو ته حرکت ورکوئ مثال ګوره زه دلته راځم سټریټ لاین اخلم دا مثال د سره وصل کو دا مې د سره وصل کو دا د سره وصل شو همداسې مثال په طور دا د سره که زه چېرته اوس شیپ انتقالوم ګوره لاین ورسره هم څه کوي حرکت کوي د دې لاینونو او د دې کنیکټرونو فرق اوس دا دی چې اتومات خپل آبجکټ سره حرکت کوي او بل چې دی انچور دی نو همدا هم ایډیټ کوي او مشخصه نقطه کې انچور ګوره کوم ځای کې چې ایډیټ کوئ په دې شکل نقطه انتخاب کوي خپل ایډیټ کوي دې نقطې نه مثال دلته یو نقطه دی په دې شکل انچور پوینټ دی ته وایي نقطه کې ایښودله اوس دلته راشئ لاین وصلوئ دې نقطې سره دې نقطې نه هم بیا لاین څه کېږي وصلېږي ګوره انچور پوینټ شو لکه یو شیپ نه وي خو ته مخکې نه ورته یو هغه جوړی دا موږ سره لاینونه وو ډایمنشن لاینز ډایمنشن واحد اندازه ګیري لاینونه دي ډایمنشن خپله واحد ته وایي او کنیکټر لاینز دا دواړه په دې درس کې موږ او تاسو سره تشریح کړو